محمود غزنوي رحمه الله د مسلمانانو امیر او ډیر لوی اعزاز افغانستان ته ورکړی و، ځکه چې هندوستان فتح که نو د بنارس په نامه باندې چې کوم بوتو او کومه دروازه و نو دی راوړله افغانستان ته په غزني کې ولګوله. دا مخکې دا تاریخ ما بیان کړی و، خاصې د واقعې له ورځمه. ورونو یو سړی راغی دربار ته او جاړي. ورته وایي ولې جاړي ځوانه؟ وایي ستا خوری دی او راځي زما کور ته، ما د کور نه وباسي، زما د ښځې سره بدعملي کوي. محمود غزنوي صاحب ورته وفرمیل ولې ته زما دروازې له نه راتلې، زما دربار ته ول نه راتلې؟ وایي صاحب راتلم خو ستا دې څوکیدارانو نه پرېښودم. راجمع شئ. دا سړی که د شپې راغی که د ورځې، زه ګورې وده نه یم، زه ایښ یم ټوله شپه، دا سړی به ما ته راپرېږدی. کله چې دا سړی پاڅېدو ورته وایي دې خوا راشه، کیدی شي چې ما ته دې بیا هم څوک راپرېنږدي. کله که په دې لاره چا راپرېنښودی، زما د کور دغه وړه دروازه ده، راځه چې درته یې وښیم، دا به وټکې، اواز به ما ته وکړي، زه به ورته راوځم. روڼو یوه شپه تېره شوه، دویمه تېره شوه، په درېیمه شپه باندې راغی، دروازه یې وټکوله. دې څوکیدارانو راپرېنښودلو، په دې بله دروازه راتاو شو. محمود غزنوي رحمه الله راووتلو. څوک یې؟ وایي زه هغه سړی یم، ځوان یم، ستا خوری بیا راغلی زما کور ته او زه یې د کور راویستم، زما د ښځې سره بدعملي کوي. محمود غزنوي کور ته ننوتو، پټګۍ ووهلو، مخ یې پټ کړ، سترګې ښکاره کړې او ځان سره یې چې کوم خنجر و توره و دی راواغېستله او روان شو. چې کله ورننوتل کور ته، چې ګوري خورۍ نشه کړې ده او د زنانه سره پروت دی. محمود غزنوي رحمه الله د دې کور مالک ته وایي ډیوه بنده کړه. ډیوه یې بنده کړله. راغې او توره یې اوچته کړله، دا خپل خوری یې ووهلو، سر یې د دې د تنې نه جدا کړ. راغې دیوال ته یې تکیه ووهله او د کور مالک ته ویل چې ډیوه ولګوه. ډیوه یې ولګوله. ورته وایي یو جام اوبه راوړه. نو هغه لاړلو، یو جام اوبه یې راوړې. اوبه یې وڅښلې، وایي تږی یم، یو جام بل راوړه. بل یې راوړو. لږ ساعت تېر شو، یو جام اوبه نور یې راوړه، نور یې راوړې، ویې څښلې. وروڼو دا قیسې دې مونږ اورو، خو عملي جامه بل چا ورغوستې وه او مونږ او تاسې صرف اورو. 3 جامه اوبه یې وڅښلې، الحمدلله یې ویله، لږ ساعت دمه یې وکړله. ښځه راپاڅېده، ستا رضا ورسره نه. ما ته به ویل چې خاوند دې وجنم. چې روانېدو محمود غزنوي صاحب ویل زه خلک رالېږم چې دا مړی دې دی نه ویسي، نقل یې کړي. ورته وایي تا 2 کاره وکړه، دا راته ووایه چې دا ډیوه دې ولې مړه کړه؟ وایي ډیوه مې ځکه مړه کړه چې دا زما خوریه وه، نو که په رڼا کې ما ویل زه په دې ګزار وکړم، هسې نه چې هغه خپله خور مې مخې له ودرېږي او شفقت او الفت راشي او ګزار رانه صحیح ونه شي، نو الله به زما د عمل برباد کړي. نو مې تیاره ده چې د زړه د اخلاص یې ووامه. ورته وایي چې دا اوبه دې ولې وڅښلې؟ وایي د کمې ورځې نه چې تا ما ته ویلي دي چې ستا خوری زما کور ته راځي، ما نه ډوډۍ خوړلې او نه مې اوبه څښلي، مې الله زما په رعیت کې زما خوری ځي او د یو چا د زنانه سره بدعملي کوي او زما د نوم نه غلطه پیاده اخلي. تر هغې پورې ما په ځان خوراک بند کړی او حرام کړی چې تر څو پورې زه ستا انتقام وانلم. الامام المقسط، د عدل او د انصاف باچا.